نژاد او قوم پرستۍ حکم شی دی په شریعت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. داسې یو موضوع مې انتخاب کړې ده چې یوازې اوس نه چې په دې لنډه موده کې رسنیو او د افغانستان او خصوصا د اسلام دشمنانو داسې یو ګنګوسه یا ډرامه په مخه کړې ده تر څو اسلام ورباندې مجروح کړي او یو اسلامي نظام ورباندې مجروح کړي، یا په افغانستان کې داسې یو څه رامنځته کړي چې تر څو هغوی د ځمکې پر مخ باندې پس له 100 کاله پسته چې اسلام د حاکمیت په شکل په دې ځمکه باندې الله حاکم کړی دی، هغوی مجروح کاندي چې هغه تبعیض دی، نژاد پرستي دی، یا نیشنلیزم دی، قوم پالنه ده. په حقیقت کې دغه دوه شان د شریعت په اساس بیلابیل دي، یو لکه قومیت او یو لکه تبعیض. دا شریعت دا دواړه شان بیلابیل ټاکلي دي او د دې دپاره بیلابیل وعیدونه ذکر کړي دي او د دې دواړو وابستګي بیرته په ځینو وعیدونو کې مشترکه ده، په ځینو کې بیلابیله ده. مخکې د زما د خبرو نه مخکې ورور هغه نوم یې ماته نه راځي چې کوم ورور بو، ډېره یو معقولې خبرې وکولې، زه د ټولو خبرو سره موافق یم. د قرآن کریم په ډیرو آیاتونو کې خصوصا سورة الحجرات په د قومیت یا نیشنلیزم په مورد باندې سورة الحجرات کې الله رب العزت په دې اړه ډیر په واضح ټکو سره ویلي دي چې په دې نړۍ کې دا څومره انسانان موجود دي، څومره قدر انسانیت الله رب العزت پیدا کړی دی د دنیا له پیل او یا پیدا کوي تر آخرته پورې. دغه انسانانو کې قومونه دي، نژادونه دي، ژبې دي، پوستونه دي، رنګونه دي، مذهبونه دي. دغه انسانان د انسانیت په اساس باید سره یو وي، دغه انسانان باید په کوم معیار سره یو وي چې دوی ټول انسانان وبلل سي او د دوی یوه لاره وي. ځکه قومونه طبیعي ده چې قومونه به خپلې د قومیت لارې نیسي، نژادونه به د نژادیت لارې نیسي، د مذهب پیروان به د خپلو مذاهبو لارې نیسي. بیا به د انسانانو په منځ کې یو لوی بیلتون راځي، په داسې حال کې چې دا دنیا الله پیدا کړې ده، دا کائنات الله پیدا کړي دي او د دوی د سمون او بهبود دپاره الله یو لاره ټاکلې ده چې هغه د الله دین دی، شریعت دی چې آخرنی دین دی، یا مخکې تر دې شریعت محمدي نور دینونه وه. د انسانان باید په هغه زمانه کې ټول په هغه یوه لاره باندې تللي وای یا باید اوس لاړ سي. خو دغه چې قومونه بېلابېل دي، د دې په مورد الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله رب العزت دغه انسانیت د تخلیق پیداینه د یو نارینه او د یو زنانه سره یادوي چې آدم علیه السلام دی او حوا علیه السلام ده. دغه دونه دغه تمام انسانیت منځته راغلی دی او بیا په دی کې مختلف قومونه دي، مختلف رنګونه دي. دا الله رب العزت ته لتعارفوا، دا فقط د دې لپاره چې تاسو یو بل ورباندې وپېژنئ چې پلانې په پلانې سیمه کې دی، پلانې په پلانې سیمه کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې اړه باندې ویلي دي چې دغه انسانیت کې تفاضل پر سپین او په تور باندې نشته، په عجم او په عرب باندې تفاضل نه دی، بلکې تفاضل الا بالتقوا. تفاضل یا فضیلت انسان ته په تقوا باندې دی، لکه الله چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې بهتر، غوره، نیک او صالح خلک الله ته هغه څوک دي چې هغوی متقیان وي. که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو، سلمان فارسي رضی الله عنه یو صحابي و، د پارس و، دی پارسي و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو صحابو کې داسې یو مقرب مقام دته ورکړی و چې مشاور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا د په مشوره رامنځته سوه. هغه څه چې د مشوره وه مهاجرینو او انصارو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مختلفې مشورې ورکړلې، خو د مقام د صحابیت په درجه کې د مقام د اسلام د راوړلو په درجه کې تر هغو صحابه ډېر ټیټ و. خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولایت ورکوي، هغه یې په دې ورکوي چې دا امت ته یو درس پرېږدي چې دلته اهمیت ژبه، قوم، رنګ دا نه لري، بلکې اهمیت تقوا لري او اهمیت د یو چا استعداد بعد له تقوا سره د یو چا استعداد لري. او دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال حبشي څوک و، که موږ تاسو وګورو هغه د اریتریا یو حبشي و. دغه حبشي غلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مؤذن وټاکئ او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معراج سفر وکوي، د معراج د سفر نه چې دی راغلی، صحابه کرامو ته وفرمایل چې زه روان وم په اسمان کې او ما د دې نعلینو چوټو
غږ واورېدی چې یو څوک را روان دی او د چوټې په ځمکه باندې کشیږي. راته وویل سو چې دا بلال رضی الله تعالی عنه دی. یعنی د بلال مقام یا د بلال درجه دومره لوړه وه، الله هم لوړه کړې وه. یوازې داسې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مقام و بلال ته په دومره لوړ یاد کړی، بلکې الله رب العزت هم یاد کړی و چې د بلال مقام دومره لوړ دی. وجه څه وه؟ وجه د ده د اسلام و، د ده د دین و، د ده د تقوا و. راځم دې موضوع ته چې زموږ په ټولنه کې یا په معاصر دور کې قومیت یا نیشنلیزم په اسلامي امت کې د نیشنلیزم فساد که څه هم ډیره سابقه لري، او په اسلامي امت کې په داسې اندازه لکه اوس چې دی په دغه قومیت مخته تګ له نن څخه تقریبا کابو 100 کاله زیات او کم دا اوج ته ورسېدی. هغه وخت چې کله اسلامي خلافت یعنی عثماني خلافت حاکم په نړۍ باندې 600 یا 950 کاله واکمني کړې وه، تمام اسلامي هیوادونه که عرب و که عجم و که ترک و دغه ټول د یوه خلافت تر چتر لاندې و، او د دغه خلافت هغه پلازمینه یا هغه دارالخلافت اسلامبول چې د اوسنۍ استنبول د ترکیې دی هم دغه مقام و مکر و. دې ځای کې اسلامي خلافت 950 کاله وده وکول. د نړۍ کافرانو ډیر تمرکز وکوي، جګړې وکولې، صلیبي جګړې وکولې، نړیوالې جګړې وکولې، هر څه یې وکول، نه یې سوی کولی چې د اسلامي خلافت ته شکست ورکړي او ړنګ یې کړي راوې پرځوي. بیا کافرانو دغه یو ماده د اسلامي خلافت ړنګولو مؤثره وسیله په کار واچوله. د یو ځینو محدودو لنډغرو د هغه وخت د پلورل شوو اشخاصو په مټ باندې چې هغه نیشنلیزم د عثماني خلافت د ړنګېدلو لوی علت هم نیشنلیزم و. غربیانو هغه وخت کې په عربو کې داسې یو څو جاه طلبه خلک پیدا کړل، داسې قدرت طلبه، داسې د اسلام پلورونکي خلک یې پیدا کړل چې هغوی ته دغه ذهنیت ورکړي چې پیغمبر ستاسو، قرآن ستاسو په ژبه، بیت الله او مدینه منوره ستاسو په خاوره کې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویلي دي چې انا عربي ولسان قرآن عربي ولسان اهل الجنه عربي. تاسو بیا هم په د یو عرب قوم په څیر، د یو عرب قوم په حیث باندې تاسو څنګه د ترکانو شاته پسې چې په ترکانو پسې مو اقتدا کړې، د هغوی خلافت کوي. د خلافت مستحقین خو تاسو یې، امیه و عباسیه و سلګونه کلونه خلافت په تاسو کې کړی دی، خلفای راشدین په تاسو کې دي، او تقریبا یو درسته جزیره مو په لاس کې ده. دا په مختلفو بهانو، پلمو، مکرونو باندې عرب ودې ته ځینې وهڅول چې هغوی د عثماني خلافت نه بغاوت وکوي. کله چې عربو کې نیشنلیزم پیدا سو، عربي نیشنلیزم، تنها تر عربو دغه نیشنلیزم تعلق لره. دغه عربي نیشنلیزم دومره اوج ته ورسېدی چې عرب د عثماني خلافت نه باغیان کړل. عثماني خلافت بیا د عربو د قوت نه برخې سو، بری سو. بالاخره دا نیشنلیزم لاړې د اسلامي امت و ډیرو برخو ته تقسیم سو، وویشل سو چې نن دا زموږ تر کوره رالی. مخکې دا په غټو اقوامو تقسیم لکه عرب و عجم یا ترکانو عرب، بیا دا په ځینو سیمو تقسیم لکه په جغرافیو باندې د اسیا په وچه کې د ځینو قومونو ترمنځ یا د ځینو اروپایانو یا د ځینو افریقایي، بیا دا د جغرافیو څخه هیوادونو ته نقل سو، بیا د هیوادونو څخه کلیو ته نقل سو، د کلیو څخه کورونو ته، د کورونو څخه ذاتن بذاتن یو شخص وایي زه پلانکی زه یم، بل وایي زه پلانکی خیل یم. دا قومیت ته داسې حد رالی ځکه دغه بدې حربې په خپله اروپا څو کاله د نیشنلیزم دومره وځپله چې اروپا دغه ودان اروپا بیخي په کنډواله بدله سول. نو دغه وسیله د اسلامي امت غیږ ته راوړله چې اسلامي امت په دې مرض او په دې غم باندې اخته کړي. دا چې اوس په افغانستان کې د نیشنلیزم په اړوند باندې ادعاګانې کیږي چې حاکم اسلامي نظام یا په افغانستان کې اوس د تبعیض چلند روان دی له خلکو سره، له وګړو سره. دا موږ او تاسې ټول وینو په خپلو سترګو باندې. لومړی په دې سلسله کې د افغانستان په معضله کې 40 کلنه معضله کې لله الحمد تر اوسه موږ د نیشنلیزم کم داسې یو ژوندی څه نه لرو چې خلکو ته وایي چې هو پلاني وخت کې یا د ثور د کودتا یعنې د روسانو د اشغال او د هغوی د یرغل په مقابل کې د روان جهاد په سلسله کې هېڅکله د نیشنلیزم یا د تبعیض نقطه ثبت شوې نه ده. یا تر هغې نه مخکې د انګریزانو سره په جهاد کې ټول اقوام د افغانستان په دې کې مشترک وو. هغوی یعنې زه د دې عیني شاهد یم، موږ د سابقه مجاهدین د روسانو د دور هغوی موږ ته دا قصې بیانوي چې وایي زموږ سره د روسانو په مقابل کې د افغانستان هندوانو او سیکانو هم توپک راخیستي وو. هغوی که اسلامي روحیه نه لرله، هغوی وطني روحیه لرله. هغوی د وطن د روحیې او د وطن د مینې او محبت په اساس باندې د روسانو په مقابل باندې جګړه کوله. د مجاهدینو سره اوږه په اوږه ولاړه، که جګړه یې نه کول ورته مالي ملاتړ
ملاتړ کوي. نو په افغانستان کې د تبعیض او د نېشنلیزم او د قومیت او د نجات پرستی دا مواد بيخي په نشت حساب او هم دي. دغه فسادونو دا شینو خو شل کال مخکې چې امریکا افغانستان ته راځي دغه شینو لزان سره راوړي، خو د اسلامي امارت پر اتک سره لوی لاستراوړنه چې نړۍ هم مني موږ هم منو. او په افغانستان کې یو سلیم عقل خاوند هغه که هر څوک هغه هم مني چې د نېشنلیزم په ټکسالاري ملکوت طوایفي او په هر کلی او هر قوم باندې د بیل بیرغ بیل شورا بیل د قومیت په اساس د غش کولو د خراسانیت او د افغانیت او د پلان دا چیلنجونه خو امارت مات کړل او لمنځه یوړل. او واقعا هم د اسلامي امارت د دغه رقم تعهد ته د ژمنتیا د دې د کامیابی یو راز دی. د دې د کامیابی مهم راز هم دا دی ځکه چې په شمال کې زموږ تاجک ورونه، ازبک ورونه، ترکمن ورونه، په جنوب کې زموږ پښتانه ورونه، ازبک ورونه، هر قوم چې په افغانستان کې شتون لري دا ټول په ګډه باندې د دې اشغالونو او ناورینونو په مقابل را پاسېدل او وې کوله. او د اسلامي امارت خپل هغه عمومي نهج کوم راوتاسي وګورئ هغه په دې باندې بنا دي چې موږ د اسلام په اساس کار کو. اسلام چې قومیت او نېشنلیزم ته اجازه نه ورکړي موږ هم نه ورکو او نه هم په دې ځای باندې زو پر دې نکات یا پر دې تخطی د دې باعث نشي کېدلی چې څوک د یو نهج د تګلارې او د نهج سره موافق یا برابر یا د هغوی مصدر او منبع وګڼي.